السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دی دوستانو چې تاسو ټول بخیر یاست. راځو تاسو ته د یو څو مختصرو او ضروري نوو جملو سره. که یو څوک تاته خبرو کې چې مثال پلان کې راغلی دی او ته ورته وایې چې رښتیا یا رښتیا، نو انګلیش کې به موږ وایو ریلی. ریلی معنا رښتیا. او که یو څوک تا نه د څه غوښتنه وکړي چې دا کار داسې وکړه یا بل څه خبر او ته ورته وایې چې نه بالکل نه، نو انګلیش کې به موږ وایو absolutely not. absolutely not. بالکل نه. absolutely not. بالکل نه. او که ته چې یو چاته خبره کوي او هغه یقین نه کوي، باور نه کوي، او ته ورته وایې چې یقین وکړه، انګلیش کې به موږ وایو believe me. یقین وکړه believe me. او که تا نه څوک د یو کار غوښتنه کوي او ته ورته چې اوس نه، یعنی بیا به شي اوس نه، نو موږ به انګلیش کې وایو not now. not now means اوس نه. او که ته چاته یو څه ورکوي، مثال ته چاته څه کپړې جامې ورکوي یا بوټان هغه ته ورکوي او وغیره، او ته ورته وایې چې دا وګوره، دا چک کا، نو انګلیش کې به موږ وایو try it. try it. دا وګوره، دا چک کا. او که یو څوک غوښتنه وکړي چې آیا دا کار به وشي او ته ورته وایې چې هیڅکله نه، نو وایې به no never. هیڅکله نه، no never. او که مثال ماشوم ته وایې چې ویده شه، نو وایې به sleep یا go to sleep. ویده شه. sleep یا go to sleep معنا ویده شه. او که ورته وایې چې ویښ شه، نو وایې به wake up. wake up معنا ویښ شه. او که ورته وایي چې تیار شه، مثال چېرته ځې او ورته وایي چې تیار شه، نو ورته وایي به get ready. get ready معنا تیار شه. او که ورته وایي چې واخله، مثال دا څیز واخله، نو وایي به there you go یا here you are. there you go یا here you are معنا واخله. یا آسان موږ دا ویلی شو take it. take it دا واخله. او که چاته وایي چې راکړه، نو وایي به give me. ما ته راکړه give me. او که چاته وایي چې ډېره مننه، وایي به thanks a lot. ډېره مننه thanks a lot. او که موږ چاته وایي چې خپله لاړ شه، نو وایي به go yourself. go لاړ شه yourself. خپله. خپله لاړ شه go yourself. او که چاته وایي چې کېنه sit down. یا که ورته وایي چې په سیټ باندې کېنه، کرسۍ باندې کېنه، وایي به have a seat. have a chair. په کرسۍ کېنه یا په سیټ کېنه have a seat. که چاته وایي چې احتیاط وکړه، نو وایي به be careful. be careful معنا احتیاط وکړه. یا take care هم معنا احتیاط کوه. او که یو چا څه نوي لباس وغیره غوښتي یا بل څه وي او ته ورته وایي چې ښه ښکاري، نو وایو به it looks good. looks good ښه ښکاري. it looks good دا ښه ښکاري. او که څوک موږ نه یو څه تمه وکړي یا ووایي چې آیا دا کار به وشي او ته ورته وایې چې ولې نه، نو وایي به why not. why not معنا ولې نه. او که څوک یېرېږي او ته ورته وایې چې مه وېرېږه، نو وایي به don't fear. don't fear معنا مه وېرېږه. او که چېرته وایي چې انتظار وکړه، نو وایي به wait. wait 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 wait. wait معنا انتظار وکړه. او که چېرته وایي دا پرېږده، یعنی دغه پرېږده، نو وایي به leave it. leave it معنا پرېږده دغه. او که وایي چې هېرې که، نو وایي به forget it. هېرې که forget it. او که وایي چې راځه، نو وایي به come on. come on معنا راځه. او که وایي چې په مزه کړه، مثال پکې لګېدلی یا یو ټي وي لګېدلی تیز آواز باندې، او ته وایي چې دا په مزه کړه، نو وایي به slow down. او که وایي چې خاموش اوسه، نو وایي به be calm. be calm معنا خاموش اوسه. که وایي چې خاموش شه، نو وایي به silent. silent معنا خاموش شه. او که وایي چې خاموش اوسه، نو بیا be silent. خاموش اوسه یا خاموش اوسېږه. ډېره مننه. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي، نو ویډیو لایک کول او چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. ډېره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.